د سولې د روانو مذاکراتو په اړه په پاکستان کې د طالبانو د رژیم له پخواني سفیر ملا عبدالسلام ضعیف سره خبرې کوم. ضعیف صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. دا ځل د طالبانو او امریکایانو مجلسونه ډېر محرم ساتل شوي دي. تاسې د دغو خبرو اترو په اړه څه پوهیږئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. وعلیکم سلام. زما په نظر چې داسې نوی شی نشته، ځکه ټول هغه خبرې چې دي هغه خلاص شوي دي. یوازې یوه خبره چې تر اوسه پورې مذاکرات ورته معطل وه، هغه د امریکایانو لخوا د اوربند وړاندیز و چې طالبان ورباندې غور کاوه. نو طالبان د ډېرو مشورو وروسته زما په نظر یو نتیجې ته رسېدلي دي چې اوس دوی دا خبرې بیرته پیل کړي دي، د دې لپاره چې هم په دغه چې دوی کوم څه لاسته راوړي دي هغه باندې خبره کوي، او د مسودې پر لاسلیک باندې په وخت باندې په ځای باندې په دې باندې خبرې کوي. نو داسې نوی یو شی نشته، انکشاف نشته، ځکه ټول شیان خلاص شوي دي. صحیح. د اوربند په اړه مشخصه پوښتنه لرم، ولې اجازه راکړئ چې دې مسلې ته اوس اشاره وکړو چې ملا برادر یوې تازه مرکې کې ویلي چې که امریکایان ووځي سوله راځي. دغه مسله ظاهرا ښکاره کوي چې طالبان او خلیزات د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه کومې موافقې ته رسېدلي نه دي. آیا امریکایان له افغانستانه د وتو نیت لري؟ کېدای شي دغه مرکه زه نه پوهېږم چې څه وخت به څه وي او خپاره شوی به څه وخت وي، خو دغه ټوله مسوده چې کومه دوی ورباندې موافقه کړې وه په هغه کې امریکایانو موافقه کړې وه چې دوی به د افغانستان په کلي توګه باندې وځي او په ټولو جزئیاتو باندې دوی خبره کړې وه او تقریبا 10 میاشتې ورباندې کار شوی و. یوازې همدې خبرې ته معطله وه چې د امریکایانو وړاندیز دا و چې د موافقې تر لاسلیک 10 ورځې مخکې باید وربند وشي او یا د تشنج دا کچه چې راکمه شي د دې لپاره چې بیا بې اعتباري رامنځته نه شي. نو دغه یوه موضوع پاته وه. زه فکر کوم چې امریکایان دا خبره فیصله کړې ده او دوی د افغانستانه وځي. صحیح. راځئ چې اوس دغه د اوربند او د تشدد په کموالي باندې خبرې وکړو. په خبرونو کې راغلي چې طالبانو د اوربند په اړه د خپلې فیصلې متن امریکایي چارواکو ته سپارلی ده. آیا طالبانو پر اختیا پر اوربند موافقه کړې ده؟ زه چې څومره پوهېږم په یو موقتي تشنج باندې چې تشنج کم کړي په کامل اوربند باندې به موافقه نه وي. زما چې څومره پوهه ده، خو داسې دي لکه تقریبا د تشنج په کمولو کې کېدای شي طالبان د دوی سره موافقه وکړي چې داسې غټ پیښې رامنځته نه شي، اما د کاملا اوربند لکه چې څنګه امریکایانو تقاضا کړې وه هغسې به نه وي. صحیح. د تشدد یا ستاسو په وینا د تشنج د کمولو اصطلاح تازه وتلې ده. د اوربند په معنا خلک پوهېږي، خو د تشدد کمول یعنې څه؟ کېدای شي ځینې شیان داسې لکه اوس چې په مزدحمو ځایو او په ښارونو کې حملې وي یا د امریکایانو دخوا د شپې عملیات دي یا بمبارۍ دي، په دې کې کموالی راشي. مثلا دا امکان لري چې امریکایان د چاپې ودروي او بمبار ودروي او طالبان په لوی ښارونو کې حملې ودروي، اما دا به د کامل اوربند معنا نه لري. خو هغه داسې د یو غټې حادثې لکه چې دوی ویره لري چې کېدای شي دا یو مشکل ایجاد کړي، د هغه مخنیوی به پکې شوی. نو د دې اندازه څنګه معلومیږي دغه اوربند دا تاسو له وینا څخه داسې ښکاري چې دا کامل اوربند نه دی، ولې قسمي اوربند دی؟ ولې دغه د اوربند له ټکي نه یو ډار موجود دی؟ ولې د تشنج کمول باندې موافقه شوې ده او ولې اوربند ورته نه ویل کېږي؟ څه ملحوظات شته په دې کې؟ زه فکر کوم تر اوسه پورې داسې د باور فضا د طالبان او امریکا ترمنځ موجوده هم نه ده چې دوی پوره باور وکړي او اوربند وکړي. اما طالبان د امریکایانو سره په مسوده کې چې کوم موافقه دوی کړې ده په هغه کې چې کوم جزئیات دي په هغوی باندې موافق دي. دا چې دوی 10 ورځې د هغه مخکې عملي کېده غواړي، د امضا مخکې یو څه غواړي، دا طالبانو ته یو شکونه پیدا کړي وي چې په دې کې به امریکایان څه لري، ځکه تر اوسه دوی د دښمنۍ په موقف کې دي. نو یو تشویش لري چې کېدای شي یعنې په دې معنی چې ضعیف صاحب هرکله امکان لري چې دغه د تشنج د کمولو موافقه هم ماته شي او که دا اوربند هم نوم پرېږدي نو دا اوربند هم ډېر ماتېدونکی دی. په هر صورت آیا داسې کوم وخت ټاکل شوی چې کله به موافقه لاسلیک کېږي، څوک به یې لاسلیک کوي او په کوم هیواد کې؟ تر اوسه پورې خو په دغه موضوعاتو باندې خبره روانه ده چې کله او چیرې او څوک به امضا کوي. نو دا جزئیات به وروسته راځي.